ډونالد ټرمپ وایي که افغانستان باګرام ونه سپاري زموږ عملي پریکړه دا ده چې سمدواره اقدام وکړو. ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د افغانستان په اړه داسې څرګندونې کړي دي چې د نړیوالو سیاستوالو پام یې ځان ته راړولی دی. نوموړي په یوه تازه مرکه کې ویلي که افغانستان باګرام هوایي اډه بیرته امریکا ته وسپاري نو هر څه به سم پر مخ ولاړ شي، خو که داسې ونه شي نو ډېر بد څه به پیښ شي. زه ښکاره وایم ډېر بد. دا څرګندونې د هغه توند دریځ یو ځل بیا راڅرګندوي کوم چې د واکمنۍ له وخته د افغانستان په اړه مشهور وو. ټرمپ وویل که باګرام یو ستراتیژیک ځای دی چې امریکا هیڅکله نه باید پرېښی وای. نوموړي زیاته کړه چې د باګرام له لاسه وتل نه یوازې د امریکا لپاره یو ستره تېروتنه وه بلکې د نړیوال امنیت لپاره هم یو خطرناک ګام و. د هغه په وینا دا اړه د چین او روسیې ترمنځ مهم موقعیت لري او امریکا باید دا اړه بیرته ترلاسه کړي. د ټرمپ د دې څرګندونو وروسته ګڼ افغان شنونکي وایي چې دا ډول ګواښونه د افغانستان ملي حاکمیت ته سپکاوی دی. هغوی باور لري چې باګرام د افغانستان خاوره ده او هیڅ هیواد ته یې د سپارلو اجازه نشته. د دوی په وینا امریکا باید له تېروتنو زده کړه وکړي، نه دا چې یو ځل بیا د فشار له لارې غوښتنې مطرح کړي. په کابل کې یو شمېر سرچینې وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکي د ټرمپ د څرګندونو په اړه خاموش پاتې شوي دي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي چې افغانستان د هیڅ بهرنۍ قوې ته خپله خاوره نه سپاري. د هغوی په وینا باګرام اوس د افغانستان د کنټرول لاندې دی او د هیواد ملي پوځ پکې حضور لري. د امریکا سیاست شنونکي بیا وایي چې ټرمپ دا څرګندونې د خپلو راتلونکو ټاکنو لپاره کاروي څو وښایي چې هغه د امنیت او ځواک نښه ده. د هغوی په وینا ټرمپ غواړي د افغانستان د موضوع له لارې د بایډن پر حکومت نیوکې وکړي او دا وښایي چې بایډن د باګرام پرېښودل یو ناکامه پرېکړه وه. په نړیواله کچه د ټرمپ دا څرګندونې د اندېښنې وړ بلل شوي دي ځکه دا د یو بل احتمالي کړکېچ پیغام ورکوي. که امریکا د باګرام د بیرته اخیستلو لپاره فشار راوړي دا کار کولی شي سیمه بیا د کړکېچ او شخړو پر لور بوځي.